ای د آدم زویه، له هیڅ قدرت او باچاهۍ څخه مه ویرېږه، تر څو چې زما قدرت او باچاهي موجود وي، او زما باچاهي هیڅکله هم نه ختمیږي. ای د آدم زویه، له خپل رزق او روزي له ختمېدو څخه مه ویرېږه، تر څو چې زما خزانې موجودې وي، او زما خزانې هیڅکله هم خلاصېده نه لري. ای د آدم زویه، ته مې د خپل عبادت لپاره پیدا کړی، نو عبث یې مه تېروه. ستا د رزق ضمانت مې کړی دی، نو ځان مه ستړی کوه، زړه دې هم مه ستړی کوه، او مه هم پریشانه کېږه. ته چې خپل جسم په کار واچوي او په زړه دې توکل وکړي، ستا کار هڅه کول دي، او د زړه کار توکل کول دي. او زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي، که ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي شوې، نو زړه او جسم ته به دې سکون درکړم، نو هغه وخت به ته ماته محبوب شي. او که چېرې ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي نه شوې، نو زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي، د دنیا په رزق او چارو به دې داسې مصروفه کړم لکه وحشي حیوانات چې په خوراک پسې منډې وهي، او په پای کې به هم هیڅ په لاس در نشي. ای د آدم زویه، ما ځمکه او اسمانونه پیدا کړل، د هغوی په پیدایښت کې ستړی نه شوم. نو ته فکر کوې چې ستا لپاره د یوې ګولې ډوډۍ په ما ستړی کي؟ ای د آدم زویه، زما څخه د سبا رزق مه غواړه، لکه څنګه چې زه ستا څخه د سبا عبادت نن نه غواړم. او ای د آدم زویه، زه ستا سره مینه لرم، نو دا زما حق دی چې ما سره محبت وکړي.